د مصنوعي ځیرکتیا له چټ بوټ یا ګروپ څخه د خلکو د کالیو د ویستلو کار اخیستل شوی. پر ایکس شبکې د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ وروسته له هغې تر سختو نیوکو لاندې راغی چې د 2 ځوانو نجونو کالي یې ایډیټ کړي وو. ګروک له دې پیښې وروسته بخښنه وغوښته او د خوندیتوب تېروتنه یې ومنله. په دې ترڅ کې د ډیرو کاروونکو په ځانګړي توګه د میرمنو عکسونه په پراخ ډول ایډیټ ته کېښودل شول. د هند د ټکنالوژۍ وزارت د دې ستونزې د حل لپاره میدان ته راودنګل او د ایلن ماسک اړوند ایکس څخه یې وغوښتل چې د ګروک له لوري د بربنډې او څرګندې محتوا خپرولو مخه دې ونیسي. ایلن ماسک ژمنه وکړه چې کنټرول به لا سخت کړي، خو په بیکیني یا نیکر کې ایډیټ لا هم ښکاره کېده. ګروک د ایکس له هغو ځانګړتیاو دی چې ډیپ فیک یا ژور جال اسانوي. په دې اړه یو شمېر کارنو پر ایکس د خلکو عکسونه په نښه کړي او ګروک یې دې کار ته اړ کړی. که چیرې له تاسې سره داسې وشي نو سکرین شاټ واخلئ او لینک یې وساتئ. ورپسې ایکس ته د اړوند پوسټ او حساب راپورټ ورکړئ. دغه راز پولیسو ته شکایت وکړئ، ښایي دا یو جرم وي، او د انلاین حذفولو له وسیلو او حقوقي خدماتو مرسته وغواړئ. خبر اوسئ، ستاسې ډیجیټل عکس باید یوازې ستاسې پاتې شي.